ماسپښین مهال لمر په ډېر آب و تاب ځلېده. د کلي نه بهر د خرماو په یو بڼ کې د سیوري لاندې څو تنه راغونډ وو. په دوی کې ځینو خبرې کولې او ځینې ویده وو. د دې خلکو د خبرو موضوع د قتیبه، محمد بن قاسم او طارق صوبې وې. یو ځوان پوښتنه وکړه، په دې درې واړو کې کوم یو ډېر زړور او مېړنی دی؟ یو وطن له لږ سوچ وروسته ځواب ورکړ، محمد بن قاسم. د محمد بن قاسم د نامه په اورېدو یو بل تن چې ویده غوندې وراجګ شو او د خوب خمار یې مات شو کېناست. محمد بن قاسم بیا یې تکرار کړه، محمد بن قاسم. بیا یو څه چوپ شو. هغه نو څه زړور دی؟ د سنډارن راجګاڼې وځغلول، نو هغه زړور شو. خلک له هغه نه ځکه ویرېږي چې د حجاج بن یوسف وراره دی. له هغه نه طارق ښه دی. هغه دا وویل او بیرته سترګې پټې کړې. په دې خبره د محمد بن قاسم ستایونکی په غوسه شو. ویل، په اسمان توکړې لاړې بیرته په مخ رالویږي. دویم تن وویل، نن په اسلامي نړۍ کې محمد بن قاسم ته د درناوي په سترګه ګوري، خو دا نشو ویلی چې په اسلامي نړۍ کې یې سیال نشته. زما په نظر طارق بل سیال نه لري. څلورم وویل، دا هم صحیح نه ده. قتیبه له هغوی دواړو نه غوره دی. د طارق ستایونکي وویل، لا حول ولا قوته. چیرته طارق او چیرته قتیبه؟ موږ دا منو چې قتیبه تر محمد بن قاسم غوره دی، خو له طارق سره دغه پرتله کول انصاف نه دی. د ابن قاسم ستایونکی بیا په جوش راغی او ویل، ستا ذلیل خوله د دې لایقه نه ده چې د محمد بن قاسم نوم پې واخلې. د طارق ستایونکي ځواب ورکړ، ستا ذلیل خوله لا د دې وړ نه ده چې له ما سره خبرې وکړې. په دې خبره دواړو ترې وښکلې او یو د بل په مخ کې ودرېدل. لا یې جګړه نه وه پیل کړې چې عبدالله په آس پور ورسېد. عبدالله چې له لرې دا ننداره ولیده، آس یې پونده کړ او د سترګو په رپ کې د دوی په منځ کې ودرېد. د تورې ایستلو د سبب پوښتنه یې ترې وکړه. یو وطن ورته وویل چې دوی د دې خبرې پرېکړه کوي چې طارق ښه دی که محمد بن قاسم. عبدالله وویل، ودرېږئ. او جګړه کوونکو هم دواړو ده ته پام راواړاوه. تاسو دواړه اشتباه کوئ. محمد بن قاسم رحمت الله او طارق رحمه الله د تاسو له ستاینې نه بې نیازه دي. تاسو خوشې دي او بل سټ ولې پرې کوئ؟ واورئ، طارق هیڅکله هم دا ښه نه ګڼي چې څوک د دی تر محمد بن قاسم غوره وبولي، او محمد بن قاسم هم په دې نه خوښېږي چې واوري دی تر طارق غوره دی. هغه خلک چې د خدای جل جلاله په حکم خپل هر څه قربانۍ ته وړاندې کوي، د جګړې ډګر ته ځي، د داسې سرسري خبرونه بې پروا دي. تاسو خپلې تورې په تیکو کې کېږدئ او هغوی په خپل حال پرېږدئ. دا یې چې واورېدل ټول چوپ شول. یو په بل توره ایستونکي هم پښیمانه شول او تورې یې بېرته په تیکو کې کېښودې. بیا ټول راپاڅېدل، عبدالله سره یې ستړي مشي وکړل. عبدالله یو تن نه د خپل د کور د احوال پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړ، ستا کور کې بالکل خیریت دی. پرون مې ستا بچی ولید، انشاءالله ستا په څېر به شازلمی وي. عبدالله پوښتنه وکړه، زما زوی؟ هو، ته تر اوسه نه یې خبر؟ ته د خدای په فضل 3-4 میاشتې کېږي چې د بچي پلار شوی. پرون زما میرمن هغه زموږ کور ته راوستی و. زما زوی تر ډېره وخته لوبې ورسره کولې. ډېر نیک خویه هلک دی. عبدالله له حیا نه سترګې ښکته واچولې. هغوی یې پرېښودل او د کور لاره یې ونیوله. د هغه زړه غوښتل چې په یوه ټوپ ځان کور ته ورسوي، خو له خلکو نه شرمېده او آس یې عادي پرېښود. کله چې په ونو کې له هغوی نه پناه شو، نو آس ته یې پونده ورکړه. عبدالله چې کور ته ننوت، د خرما سوري ته په کټ کې پرته وزراکین لور ته یو ښکلی ماشوم هم پروت و او خپله ګوته یې رودله. عبدالله بې له دې چې څه ووایي، یو کرسۍ را واخیسته او وزرا ته نږدې یې کېښودله او پې کېناست. وزرا په یو شرمناک نظر خپل میړه ته وکتل او جګه شوه. کېناسته. عبدالله مسکی شو. وزرا سترګې ښکته واچولې. هلک یې په غېږ کې واخیست او په سر یې لاس راکش کړ. عبدالله ورو لاس ور وکړ. د وزرا په لاس یې لاس ور کېښود او بیا یې ماشوم را واخیست، په تندي یې ښکل کړ او په خپله غېږ کې یې څملاوه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل او کله چې هغه یوه او بل لور ته لاسونه وغورځول، نو عبدالله د خپل خنجر موټی په لاس کې ورکړ
ماشوم د خنجر موټی خولې ته یووړ او پر ودلو یې پیل وکړ. وزرا د هغه له لاسه د خنجر موټی واخیست او ویې ښه نانځکه دې ورته راوړې. عبدالله مسکی شو او ویې د مجاهد د زوی لپاره تر دې ښه نانځکه څه کیدی شي. کله چې په داسې شیانو د لوبو وخت را ورسېد نو انشاءالله ته به یې کمزوری لوبغاړی ونه بولې. وزرا نوم دې پیسه ایښی. وزرا ورته وویل ته یې ووایه. وزرا ما ته یو نوم ډېر ښکلی ښکاري. ووایه څه دی؟ عبدالله په غمجنه لهجه وویل نعیم. وزرا چې دا واورېدل خوشحاله شو او ویې ویل زما باور و چې ته به همدا نوم خوښ کړې. ما هم همدغه نوم پې ایښی دی. نعیم چې د نرګس له کلي نه ولاړ نږدې 50 میله لرې یو بل وړوکي کلي کې شپه شوه. دی د دې خلکو له عادتونو او رواجونو سره بلد و، ځکه یې د شپې د تېرولو د ځای په موندلو ډېره سرګرداني ونه ګالله. د کلي سردار پرې د اسلامي پوځ یو افسر ګمان وکړ. د ده ډېر عزت یې وکړ. د ماښام له ډوډۍ خوړلو وروسته هغه د چکر لپاره بهر ووت. له کلي نه ډېر لرې نه ووتلی چې د پوځي نغارو غږ یې واورېد. شاته یې وکتل د کلي خلک په یو بل لوري تښتي. نعیم بیرته راغی. له دوی نه یې د دوی د پریشانۍ د سبب پوښتنه وکړه. د کلي خلکو ورته وویل د نزاق پوځونه په مسلمانانو د یوې ناکامې حملې نه وروسته فرغانې لوري ته درومي. ما ته خبر راغی چې د دوی مخې ته کوم کلی راځي، لوټمارې پکې کوي. زه ویرېږم که هغوی په دې لار راشي موږ به له بربادۍ سره مخ شو. تاسو دلته کښېنئ، زه به په غونډۍ وخېژم او وبه یې څارم. نعیم وویل زه هم در سره ځم. نعیم او تاتاري سردار په منډه په غونډۍ وختل او څوکې ته یې ورسېدل. له هغه ځایه 2.5 میله لرې د تاتاریانو لښکر ولید چې را روان و. سردار تر څه ځنډه حیران ودرېد. بالاخره یې په خوښۍ چیغې کړې موږ وژغورل شو، دې خواته نه راځي. هغوی په بله لار ولاړل. لږ مخکې ما ګمان کوه چې ستا راتګ موږ ته بد شو، خو اوس زما باور دی چې ته یو آسماني دیوتا یې. دا ستا کرامت دی چې د وږیو لیوانو دغه لښکر زموږ مخه واړوله. دا یې وویل. د نعیم لاس په لاس کې ونیو او دواړه بیرته ښکته شول. سردار د کلي په خلکو زیری وکړ. هغوی ټول د دې خبر رښتیا معلومولو په خاطر غونډۍ ته ور وختل. د ماښام خړه د شپې په تیاره بدلېده. له کلي نه لرې د فرغانې په لاره د تلونکي تد پوځ غوندې تصویر ته سترګو کېده. خو د آسونو شرنار او د نغارو غږونه یې ورو ورو چوپ کېدل. د کلي خلک په خندا، خوشحالۍ، سندرو او ګډا بیرته خپل کلي ته راستانه شول. نعیم ته د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته سمدستي خوب ورغی. په خوب کې غازي یو ځل بیا په ګړندي آس سپور و. د دښمن د غشو په باران او د تورو په سیوریو کې په مخ روان و. سهار وختي پاسېد. د لمانځه نه وروسته یې خپل مزل پیل کړ. د څو پړاوه مزل وروسته نعیم د مسلمانانو د لښکر پړاو ولید. دی له مروې نه د اسلام د لښکر په دې ناڅاپي پرمختګ حیران و، خو بیا یې په خیال کې ور وګرځېدل چې د تاتاریانو حملو به دوی ناڅاپي پرمختګ ته مجبور کړي وي. قتیبه بن مسلم د خپل دغه ګران جنرال ډېر تود هرکلی وکړ. د پوځ نور افسران هم د ده په ورتګ زیات خوښ شول. له نعیم نه یې د ډېرې پوښتنې وکړې. د دوی ټولو ځواب کې د خپل داستان واوروه. له هغې وروسته نعیم له قتیبه نه څو پوښتنې وکړې. په ځواب کې یې واورېدل چې هغه نزاق ته ماتې ورکړې او په تاتاریانو پسې هم پوځ استولی دی. د شپې مهال قتیبه له خپلو څو افسرانو سره د حملې په پلان خبرې وکړې. نعیم ورته وویل چې ابن صادق فرغانه کې د خپلو دسیسو مرکز جوړ کړی، ځکه خو ضرورت ده چې هغه تعقیب کړو. سهار وختي د کوچ نغاره ووهل شوه. قتیبه پوځ په 2 برخو وویشه او د پرمختګ لپاره یې 2 بېلې لارې وټاکلې. د نیمایي پوځ مشري په خپله واخیسته او نیمایي نور هم چې نعیم پکې شامل و د خپل ورور ته وسپاره. نعیم چې لارې له هسکو ټیټو سره بلد و نو ځکه یې د مخکنۍ ډلې قومانده په خپله واخیسته. نرګس په یوه ډبره ناسته وه او د چینې اوبو سره یې لوبې کولې. هغې وړوکې شګې راخیستې او اوبو ته یې غورځولې او بیا به یې ورو ورو تل ته د ښکته کېدو ننداره کوله. کله به یې چې یوه شګه اوبو تل ته ورسېده دی به بله راواخیسته او په اوبو کې به یې وغورځوله. کله به د دې لوبې نه ستومانه شوه
او وړاندې پراخې دښتې ته به یې کتل. زمرد غلی غلی له شانه راغله او په اوبو یې یوه ډبره وغورځوله. د اوبو څاڅکي د نرګس په جامو ولوېدل او ووېرېده. شاته یې وکتل. زمرد په کړس کړس وخندل، خو نرګس چوپه وه. زمرد هم جدي شوه، خندا یې له خولې وتښتېده. ورو ور وړاندې شوه. له نرګس نه یې وپوښتل، نن مې ډېره زیاته ولټولې، ته دلته څه کوې؟ نرګس په یوه لاس اوبه وشیندلې. ځواب یې ورکړ، هېڅ نه کوم. ته به تر کومه ځان ځوروې او مرګ ته به ځان سپارې؟ ستا مخ وګوره، نیمایي نه دی پاتې. رنګ دې وګوره، تک زیړ دی. نرګس وویل، زمرد ما ډېره مه ځوروه، ما دلته پرېږده او ته ولاړه شه. زمرد وویل، زه ټوکې نه کوم نرګس، خدای پوهېږي چې زه تا وینم ډېره خفه شم. دا یې وویل او بیا یې د نرګس په غاړه کې لاس ور واچول. د هغې سر یې خپلې سینې ته ورنږدې کړ. نرګس هم د ناروغ ماشوم په څېر ځان مړ واچوه. زمرد د نرګس په تندي لاس تېر کړ او ویې ویل، کاشکې ما د تا لپاره څه کولی شوی. د نرګس په سترګو اوښکې راغلې او له سوزه په ډکه لهجه یې وویل، زما دپاره چې څه ممکن وشول. ما د لوړ غره د څوکو زړه وړونکې نندارې ولیدې، خو د لارې ستونزو ته مې پام نه شو. زمرد، هغه زما لپاره نه و، زه د هغه لایقه هم نه یم. شکایت او ګیله هم نه ترې لرم. زما په څېر په زرګونو نجونې به یې د پلونې خاورې په سترګو موښي او ارمانجنې به یې وي. خو هغه دلته د څه لپاره راغی؟ او چې راغی نو بیا ولې ولاړ؟ زه د هغه په بیلتون ناکراره او پریشانه ولې شوم؟ ما باید هغه ته ټول د زړه راز ویلی وای، خو د هغه په لیدو به مې ژبه ګونګه شوه. زه سره له دې چې پر دې پوهېدم چې هغه زموږ له خلکو ډېر توپیرونه لري، د هغه پښو ته مې د ځان غورځولو هڅه وکړه. زه له دې انجام نه وېرېدم، خو کاشکې وېرې زه له دې څخه ژغورلی وای. زمرد، په ماشومتوب کې ما دا خوب لیده چې له اسمان نه یو شهزاده راکوز شي او زه پرې مینه شم او بالاخره هغه زما شي. زما شهزاده راغی، خو د هغه له خپلولو نه ووېرېدم. زمرد، آیا دا هم یو خوب و؟ آیا دا د خوب تعبیر او معنا لري؟ زمرد، په ما څه وشول؟ ته بیا وایې چې ولې بې صبري کوې؟ کاشکې صبر زما په وس کې وای. زمرد وویل، نرګس، د هر خوب تعبیر لپاره یو وخت ټاکلی وي. د ډېرې مایوسۍ په مهال هم انتظار او امید زموږ وروستۍ تکیه ده. خدای جل جلاله ته دعا وکړه، له دغسې سړو اسویلیو ویستلو نه هیڅ نه جوړیږي. اوس جګه شه، راځه چې ځو بهر به سیل وکړو. نرګس جګه شوه او له زمرد سره روانه شوه. دوی لا څو ګامه نه واخیستې چې له کیڼ لوري یو سپور آس 4 ګام راځغلوه او راښکاره شو. سپور چې دوی ته رانږدې شو، زمرد چیغې کړې، نرګس، ستا شهزاده راغی. نرګس ځای پر ځای نیغه ودرېده. د دې د زړه د هېواد پاچا یې په مخ کې ولاړ و. په سترګو یې شک راغی. په دماغ کې یو ډول بېخودي احساس کړه. د ډېرې خوښۍ او یا ډېرې پریشانۍ په حالت کې چې کله انسان بې حسه غونده شي داسې شوه. نرګس لکه د خوب په حالت کې 2-3 ګامه پورته کړل او بیا یې دندک وخوړ او په مخ ولوېده. نیم زر لاس نه پلی شو، راوړاندې شو. نرګس ته یې تکیه ورکړه او جګه شوه. بیا یې ترې وپوښتل، نرګس، څه در باندې وشول؟ هغې ویل، هېڅ. سترګې یې وغوړولې او نعیم ته یې وکتل. نعیم ویل، زما په لیدو لکه چې ووېرېدې. نرګس د څه ځواب په ورکولو پر ځای هغه ته یوازې کتل. له دومره نږدې د هغه تصویر لیدل له خیالونو لوړ و، خو نعیم د دې له روغتیا نه ډاډه شو. 2 ګامه یوه لوري ته شو ودرېد. نرګس لمنې ته لوېدلې ګل جدایي ونه زغملی شوه. د وجود په هر رګ او ریښه یې لړزه ګډه شوه. خپل ښځینه غرور یې تر پښو لاندې کړ. ورو ور وړاندې شوه او د مجاهد پښو ته ورټیټه شوه. د نعیم د صبر ځواک په خلاصېدو شو. نرګس یې تر مټ ونیوه، جګه یې کړه. زمرد ته یې وکتل او ویې ویل، دا کور ته بوځه. نرګس په وار وار نعیم او زمرد ته وکتل. له سترګو یې اوښکې وبهېدې او مخ یې بل لوري ته واړو. بیا یې نعیم ته یو ځل مخ ور واړو. ورو ورو یې ګامونه واخیستل. د کور په لوري حرکت وکړ. نعیم زمرد ته مخ ور واړو. هغه په خپل ځای ولاړه وه.
بیا یې په غمجنه لهجه ورته وویل زمرد ورشه هغې ته تسلي ورکړه. زمرد ځواب ورکړه د څه شي؟ ته چې راغلې وروستۍ تکیه یې دی هم ورماته کړه. له دې نه خو دا غوره وه چې هېڅ نه وي راغلی. اوس چې راغلی او بېرته ځې. زه د هومان لیدو ته راغلی یم. هغه چېرته دی؟ هغې وویل هغه ښکار ته تللی. بیا مې نو کور ته تګ بې ګټې دی. هومان ته مې سلام وایه. ورته ووایه چې د مجبورۍ په وجه پاتې نه شوم. زموږ لښکر د فرغانې په لور خوځېدلی دی. نعیم دا وویل په آس سپور شو. خو زمرد ور وړاندې شوه د آس چې لبې ونیوه ویې ویل ما ګمان کوه چې تر تا نرم زړی سړی به په دې دنیا کې بل نه وي. خو زما دا ګمان غلط شو. ته د خاورې نه جوړ نه یې د کوم بل څیز نه جوړې. او اوس د دې بدنصیبې اروا هم له بدن سره خدای پاماني کوي که ته لاړې. نعیم یو لوري ته اشاره وکړه ویې ویل زمرد هلته وګوره. زمرد چې هغه لوري ته وکتل یو پوځ ولید چې را روان و. هغې وویل لکه چې کوم لښکر راځي. نعیم وویل هماغه زموږ لښکر دی. ما غوښتل له هومان سره څو خبرې وکړم. زمرد وویل ته پاتې شه ماښام به هومان حتما راسي. نعیم وویل اوس زما پاتې کېدل امکان نه لري. بیا به را وګرځم. د نرګس په زړه کې لکه چې زما په باب څه بدګماني پیدا شوه. ته هغې ته تسلي ورکړه. ما ته نه وه معلومه چې هغه د دومره کمزوري زړه خاونده ده. ډاډ ورکړه چې زه به خامخا راشم. زه د دې د زړه په حالت پوه یم. زمرد ځواب ورکړ تر کومه چې په خبرو پورې اړه لري ما پخوا هم ډېره تسلي ورکړې. خو اوس ښایي هغه زما په خبرو باور ونه کړي. کاشکې تا په خپله خوله د تسلۍ یو لفظ ورته ویلی وای. اوس که ته کومه نښه راکړې نو کېدای شي تسلي پرې وکړي. نعیم یوه شېبه چرت ووهه او بیا یې له جیبه یو دسمال را وکېښ او هغې ته یې ورکړ او ویې ویل دا دسمال ورکړه. د کلي خلک چې د پوځ له راتګ نه خبر شول ورخطا شول او په یوه او بله وتښتېدل. نعیم آس پونده کړ. دوی ته یې وویل چې د خطر هېڅ خبره نشته. دوی ډاډه شول او په نعیم را چاپېر شول. نعیم لاس نپلی شو. له هر یو سره یې ځانګړی روغبړ وکړ. په دې کې د پوځ مخکینۍ ډلګۍ را ورسېده. د اسلامي ورورولۍ عجیبه رشته وه. خلک له نعیم سره یو ځای د اسلامي پوځ هرکلي ته راووتل. نعیم دوی له لوی سالار سره معرفي کړل. کله چې د پوځ له ارادو نه خبر شول څو تنو جهاد ته د روانېدو تیاری وښود. لوی سالار زر تر زره د تیاری حکم ورکړ. په دې ټولو کې زیات ناکرار د نرګس یو تره برمک و. هغه که څه هم د خپل ژوندانه 50 پسرلي لیدلي و خو ښه وجود او مضبوطې مټې یې درلودلې. د دغه خلکو د تیاری لپاره پوځ ته د لږ څه ځنډ درېدو حکم وشو. 1 ساعت وروسته 60 تنه برابر شوي وو او پوځ ته د خوځېدو امر وشو. د کلي ښځې په یوه نږدې غونډۍ راټولې شوې وې. نعیم د ضربتي ډلګۍ په مشرۍ تر ټولو د مخه روان و. نرګس او زمرد له نورو ښځو جلا لارې ته لږ نږدې ځانګړې ولاړې وې او خبرې یې سره کولې. د نرګس په لاس کې د نعیم دسمال و. زمرد نعیم ته اشاره وکړه او ویې ویل نرګس تا شهزاده خو رښتیا شهزاده وخوت. نرګس ځواب ورکړ کاشکې هغه زما شي. ستا تر اوسه پورې باور نه دی؟ باور مې راځي او هم نه راځي. کله چې د مایوسۍ وریځې د امید ډیوه ګل کړي بیرته بلول ډېر ګران شي. که رښتیا پوښتې ستا په خبرو مې پوره یقین نه کېږي. زمرد رښتیا ووایه له ما سره خو به ټوکې نه کوې. نه که دې باور نه کېږي هغه ته ورغږ کړم. هغه تر اوسه ډېر لرې نه دی تللی. نه زمرد ته قسم وکړه. ستا په څه ډول قسم باور کېږي؟ ته په خپل شهزاده قسم وخوره. کوم شهزاده؟ هومان. تا ته چا ویلې چې هغه زما شهزاده دی؟ تا. کله مې درته ویلې؟ هغه ورځ چې کله دی له ښار نه ټپي راستون شو او تا ټوله شپه په رڼو سترګو تېره کړه. له هغې نه تا څه اټکل وکړ؟ زمرد ته له ما نه څه پټولی شي؟ په ما هم داسې وخت راغلی دی. ستا په یاد نه دی چې هغه هم ټپي راغلی و؟ ښه نو که زه د هغه په سر قسم وخورم ستا باور کېږي؟ ښایي باور مې وشي. ښه نو زه د هومان په سر قسم خورم چې ټوکې نه در سره کوم. زمرد
نرګس ډیره خوشحاله شوه. هغه یې په غېږ کې ونیوله او زیاته یې کړه. که تا په وار وار تسلي نه وای راکړې ښایي زه مړه شوې وای. تا له هغه نه ولې ونه پوښتل چې هغه څه وخت راځي بیرته؟ هغه ډېر زر بیرته راګرځي، که زر رانشي نو نرګس په وارخطایي وویل. زمرد وشرمېده او ویې ویل نو بیا به زه ستا ورور د هغه د راوستلو پسې واستوم.